ښځې کوي بس همیشه د تشې خولې جګړې. خلک چې نه کړي د ټوپک او تمانچې جګړې، ګینې د ورځې خامخا کوي دوه درې جګړې. په هر یو کلي کې به هره ورځ بلا مړې کېدې، پکې به خواښې وینګیان دې خامخا مړې کېدې. ښځه په هر عمر کې هر وختې جنګونه کوي. اول انګور وي نو په خواښې به ظلمونه کوي، بیا چې شي خواښې په انګور به دباوونه کوي. سحر نه وشي تر ماښامه ښه اوږده جګړه، خو نوک پکې سور نه شي که ډېره وي توده جګړه. اول جګړه کې یو بل ته پیغورونه وشو، بیا پکې وروسته د کنځلو ګزارونه وشو. خدای پاک بس خیر کو د خیروم پکې پیرونه وشو. د سړو جنګ کې خپې لاسونه څه ناڅه خوږېږي، د ښځو جنګ کې هر ځای بچ وي خو مازغه خوږېږي. بیا به ګورېږي لوپټه باندې سر تړلي، بالټې مخ ته ټول ورځ تر مازدیګر تړلي، د شین کاغذ ګولۍ پلو پورې اکثر تړلي. هغه چې وخوري لږ ارام وکړي دمه شي لږه، سبا له بیا بلې جګړې ته تازه شي لږه. ښځه په کور کې خپل قانون او خپل اختیار ساتي ده، چې څه کې نه کار وي په هغې کې به کار ساتي ده. 24 ګنټې به غم خادی ته ځان روزګار ساتي ده. د اعلان غږ سره د کوره یو ساعت کې وځي، یوې چپړ او بلې بوټ وي په عیبت کې وځي. ښځه به د خپلو او خپلوانو ډېر عزت به کوي، خو د خاوند د رشته دارو نه نفرت به کوي. زړه شي مړه شي خو بس دغه یو عادت به کوي. دا بعضې ښځې خو بیخي د خاوند کور وخوري، چې څه مونځي نو سلامت په پلار او مور وخوري. په قربانۍ کې به اختیار ساتي په غوښه باندې، د غټ خانک نه خپې راتاو به کړي په مخه باندې، چې چا له څه لیږي نو ځي د دې په خوښه باندې. خپلو کره به د پستې غوښې پنډوکي لیږي، او د خاوند خپلو له به وازګې او تشهډوکي لیږي. ښځه خاوند دوه پیاګانې دي د ژوند د ګاډي، چې درېیمه راشي نو بیا نه ورځي پیوند د ګاډي، د موټر سایکل نه رکشه شي ورک شي خوند د ګاډي. د مینې لار روانه شي ځای که حوصله باندې بیا، دوه تې بچ کېږي خو یو ټیر ورځي کډه باندې بیا. او اوس جنکۍ تعلیم یافته شو، جهالت ختم شو، د پخوانو ښځو رواج او زوړ عادت ختم شو، خو دومره د خاوندانو لږ عزت ختم شو. اوس جنکۍ انګاره نه پردو غمونو لځي، خو د دې په ځای باندې بازار ته شاپینګونو لځي.